نو پروجیکټ باندې کار کوو. راځو چې کوم فولډر مونږه جوړ کړی دی هماغه فولډر اوپن کوو ایډیټر کې. نیو پروجیکټ پر زموږ دا فولډر او سلیکټ فولډر باندې کلیک کوو نو موږ سره به هغه فولډر دلته خلاص شي. نو فل حال په دې فولډر کې موږ سره هیڅ هم نشته. نو دې کې به موږ فایلونه جوړو. له هر څه نه وړاندې به موږ لومړی چی کوو یو فولډر دلته جوړ بل جوړو په دې فولډر کې او هغه له نوم ورکوو CSS. همدا ډول راځو یو بل فولډر جوړو رائټ کلیک کوو نو نیو فولډر اخلو او هغه ته نوم ورکوو JS. نو په دې کې به ښه JS خو زموږ ضرورت هم نشته ځکه موږ نه دی ویلې خو بیا هم که چېرته څه شیان ته ضرورت نو هغه به پکې اچوو که نه بس خلاص خو نه استعمالیږي زموږ سره فولډر د JS خو ما واخیستو. نو یو موږ سره CSS شو او یا موږ سره JS شو. همدغه JS به زه راواخلم بیخي به یې رینیم کړم او دلته به ورته نوم ورکړم assets. assets کې به موږ سره ټول هغه دغه د ویب سټ هغه کمپوننټس پراته وي چې هغه نه موږ استفاده کوو لکه ایمیجز به وي آیکن به وي لوګوګانې به وي دا هر څه به دلته موږ سره موجود دي او له همدې نه به موږ استفاده کوو. نو هغه سایت چې هغه ته په کتلو به موږ دغه خپل پروجیکټ کوو. زه ګورم هغه هم خلاصوم چې موږ ته د څه شیانو ضرورت پریوزي. نو هغه سایت چې د هغه له مخې به موږ خپل پروجیکټ کوو دلته ما سیف کړی دی دا خلاصو. نو دې سایت ته په کتلو به موږ چې کوو کار به کوو. نو د دې لپاره چې کوم عکسونه دلته موږ سره موجود دي دا د همدغه سیټ نه ما دغه کړي دي کاپی کړي دي یعنی په دې عکسونو باندې ما رائټ کلیک کړی دی او سیف کړي مې دي. نو دلته تاسو ما سره دلته تیار موجود دی. تاسو د لینک درلیږم تاسو کولی شئ دا هم دې ځنې هم راواخلئ او یو څو سیټ دي موږ سره هغه ځنه هم تاسو کولی شئ د عکسونه والې. نو که ما ډیلیټ کړی نه وي لکه چې نن ما دلته کار وکړو ډیلیټ کړی مې دی ښه پروا نه کوي. نو راځو هماغه کوم فولډر چې موږ اخیستی دی هماغه ته راځو. دې کې یو بل فولډر موږ اخلو اسټس خو موږ تیار واخیستو او دې کې به موږ یو بل فولډر اخلو نیو ستمپ په نوم باندې یا نیو IMG اخلو یا نیو ستمپ اخلو. نو تمنیل لپاره نیو ستمپ اخلو او په دې کې چې کوم موږ سره د نیوز عکسونه هغه ټول به موږ دلته سٹور کوو. نو همدغه ویب سټ چې ما خلاص کړی دی همدغه ځین عکسونه اخلم نو ایمیج به سیف کوو دي ځنه زه به راشم خپل هغه فولډر ته دلته او دې له به 1 نوم ورکړم دا به دلته موږ سره سیف شي. دا بله کس به هم زه سیف کړم عکسونه به ټول سیف کړو. یو بل به نور هم سیف کړو او همدونه بس دی. نو دا موږ سره هغه عکسونه چې زموږ په کار او موږ استعمالو نو هغه دلته ما سیف کړو. د هغه نه علاوه زموږ آیکنو ته ضرورت دی دلته موږ سره آیکن دي. نو د آیکن چې موږ استعمالو هغه موږ الریډي ویل دي. نو فنټ او سم ته راځو او دلته به ګیټ سٹارټ فار فری باندې به کلیک کړو او دلته به راشو ډاونلوډ ته او ډاونلوډ فار ویب. نو دا به هم همدغه هلته زه ډاونلوډ کړم او اوس به راشو د دې سیټ اپ به وکړو. دا فولډر دلته موږ سره ډاونلوډ شي. نو دا موږ سره ډاونلوډ شو او دلته موږ سره فولډر کې راغی دې ځنه دا کټ کوم راځم بیک کېږم CSS ته راځم ځکه دا خو دې کې موږ سره CSS فایلونه دي او فنټ فایلونه دي دا دلته زه ایکسټرکټ کوم. دا دې ځنه ډیلیټ کوم او دې ته فولډر ته دننه راځو CSS ته راځو او CSS کې فل حال موږ آل دې ځنه کاپی کوو او دلته پیسټ کوو هم دې فولډر کې او دې ځنه چې دی بل موږ چې ویب فنډز دي دا دې ځنه کاپی کوو او بیخي راځو هم دغه پروجیکټ فولډر کې دلته پیسټ کوو. نو دا هم شو موږ سره. اوس راځو یو فنټ انتخابو چې په کوم فنټ کې به موږ دا ویب سټ جوړو. نو د هغه لپاره راځو ګوګل فنټس ته راځو ګوګل فنټس کې راځو یو فنټ ټول خوښو. نو دلته ګورو یو ښه شان فنټ
نو دې فند نه دا هم سټایل اخلو، دا بل سټایل هم اخلو او دلته به دا سټایل ترې راواخلو او دا لاست دا سټایل به ترې راوالو. دا مو راواخیستو، د دې چې کوم لینک دی هغه به مونږ خپل CSS کې پیسټ کوو، HTML کې نه پیسټ کوو. نو هغه طریقه لکه چې ما تاسو ته ویلې دی، بالکل ما به تاسو ته ویلې چې CSS کې مونږ د دې څنګه دغه کوو امپلیمنټیشن، خو اوس هم درله وایم مشکل نشته. نو دې نه مخکې زه راځم دلته یو CSS فایل اخلم همدې CSS فولډر کې دننه. نو په دې باندې زه ولاړم، رایټ کلیک کوم، نیو فایل او ورته نوم ورکوم style.css. اوس دلته چې کوم فنټونه موږ اخیستي د هغه لپاره دا امپورټ علامه انتخابو او د دې نه چې موږ سره دا کوم لینک دی د سټایل ټیګ نه بغیر، ځکه دا چې کله موږ هیډر کې اخلو هغه لپاره استعمالو. نو موږ او CSS فایل لرو، نو صرف دا URL ته کاپی کوو او کاپی کول نو وروسته راځو خپل هم دغه CSS ته او دلته به پیسټ کړو. نو زموږ چې کوم فند دی هغه بل ته موږ سره راشي. دا موږ سره فند هم راغی، نو فنټ هم وشو موږ سره، آیکن هم موږ سره وشو. راځو یو فایل به دلته موږ جوړو. نو په دې فایلونو کې به لومړی چې کوم فایل دی هغه به موږ ورته انډکس فایل جوړو. نو رایټ کلیک کوم، نیو فایل او ورکو چې index.html. دا به زموږ مین فایل وي او د دې نه علاوه بل ته موږ یو بل فایل هم اخلو، contact.html. دغه دوه فایلونه دي او پر همدغه کې به موږ خپل کار کوو. نو index.html کې به موږ د څه وکړو چې زموږ کوم د HTML بیسیک کوډ دی هغه به موږ ولیکو. نیوز ویب سایټ اولته به راشو، له باډي به واخلو او سر کې به دا هم ورته وي چې دا موږ سره کوم HTML دی. نو دا موږ سره HTML فایل دی. کوم فایلونه چې موږ اخیستي هغه بل ته موږ راوړو، لینک به کړو. نو دلته راځم زه یو کمنټ اچوم، ورته لیکم چې فنټ او سم لینک او لینک ورته لیکم چې موږ سره کوم CSS دی او دې کې دننه چې کوم موږ سره all.css په نوم فایل دی دا به راولي. او دې نه علاوه راځم یو بل فنټ اچوم، کسټم CSS فایل لینک. نو دې لپاره یو لینک اخلم او په دې کې ورته وایم چې CSS په نوم فولډر دی، په دې کې موږ سره style.css په نوم فایل دی. نو دوه فایلونه موږ دلته لینک کړه. اوس راځو ګورو چې دا دواړه موږ سره پراپر کار کوي او کنه کوي. نو د هغه لپاره لومړی به دلته یو هیډ والمه، هیډ 1 او په دې کې ولیکم هیډینګ 1 او دلته به راشم خپل سټایل ته، دلته به یو سټایل زه ورته ولیکم چې کوم هیډینګ 1 دی د هغه لپاره ته چې وکړه کلر ریډ کا ورته. نو د دې کوم انډکس چې د موږ سره کانټاکټ کې موږ دا شیان اخیستي، نو دې ځینې زه کټ کوم، انډکس ته وړم، کانټاکټ کې نم دی په کار، انډکس کې ورچو او د دې انډکس چې کوم پات دی دا به کاپی کړم را به شم براوزر ته دلته به پیسټ کړم. نو بالکل زموږ CSS لینک دی. راځو فنټ اسم چک کوو. نو خو به دا وي چې خپل دا براوزر بدل کړم. نو فنټ اسم چک کول لپاره به زه راشم فنټ اسم ته او دلته به ورته آیکن نوم ولیکم، مثال د خبرې هم په الحال به هم دا یو آیکن راوالو، چک به یې کړو چې دا موږ سره څنګه راځي. نو دا مې دې ځینې کاپي کړو، هیډینګ کې سر کې ورلچو، سیو. اوس چې کله راشو ریلوډ یې کړو نو زموږ هر څه منظم دي، کار کوي. نو دا زموږ مکمل د ویب سایټ جوړولو چې کوم موږ سره پروجیکټ فولډر هغه تیار دی. دلته به موږ سره هغه شیان وي چې هغه موږ سره د استعمالیږي. زه به دلته دې کې نه دلته به فولډر کې لوخم. نو دلته به زموږ مین فایلونه وي چې هلته موږ سره کنټنټ موجود دي. دا خو د فنټ اسم فنډز دي او دلته موږ سره CSS فایلونه دي چې دا فنټ اسم به پرې بیدم ځکه دا تاسو درلیږم په کار بم شي او که زموږ په کار شو نو دې نه به استفاده وکړو. نو دلته به موږ سره سټایل د فایل دی چې دې کې به موږ خپل CSS لیکو. دلته موږ سره د فنټ اسم CSS دی
او دلته اسټس دي نو دلته چې کوم نیو ستم د دې کې به موږ د دغه خبرونو لپاره چې کوم دغه عکسونه دي هغه ټول دلته دي موږ سره او باقي چې شیان راځي ټول به هم دلته موږ سٹور کوو. نو راځو لومړی به موږ یو دغه کو یو بل CSS فایل هم زه جوړوم دلته جنرال په نوم باندې. نو نیو فایل اخلم ورته لیکم general.css. نو دا ما ولیکه او دا general.css هم زه کولای شم چې هم دلته امپورټ کړم او هم کولای شم هلته امپورټ کړم. نو زه راځم ډایرکټ همدغه خپل انډکس فایل ته او دلته راځم دلته امپورټ کوم. CSS فولډر دی او په دې کې موږ سره د جنرال په نوم باندې CSS فایل دی. نو په دې کې به موږ هغه کلاسونه جوړو چې هغه زموږ بار بار پکاريږي او یو ځل جوړو نور هر وخت استعمالو. نو دا موږ سره مکمل سیټ اپ شو او اوس راځو کلر لپاره. نو کلر به جوړو موږ ورته. نو د کلر لپاره بیا هم راځم همغه ویب سټ چې موږ استعمالو flat UI color. نو دا ویب سټ موږ سره دلته راځو او دلته به یو پلیټ راوالو. نو راځو موږ به یو څو رنګ ویریبلز جوړو. نو د هغه لپاره به روټ ولیکو او د دې به باډي سٹارټ کو. په دې کې به موږ کلر اخلو یا به موږ ډینجر اخلو. ډینجر کې به موږ چې سٹور کوو ډینجر کې به موږ سور رنګ سٹور کړو. بل به موږ سیکنډ وارننګ به واخلو او وارننګ کې به موږ سٹور کړو زیډ رنګ. بل به موږ ورته واخلو سیکنډري. په دې کې به موږ واچو ګری کلر غوندې یو کلر او بل به موږ ورته انتخاب کړو ډارک. نو دې کې به موږ ډارک کلر واچو. بل به ورته انتخاب کړو چې د لایټ ګری. نو په دې کې موږ سره لایټ ګری راشي او بل به انتخاب کړو ایکسترا لایټ ګری. نو دا به ډیر زیات لایټ وي او بل چې د فلحال به دا راوالو ډینجر لپاره به دا کلر راوالو. کاپی به کړو او دلته به پیسټ کړو او وارننګ لپاره چې دی کوم ځای کې زموږ په کاریږي نو وارننګ لپاره به زموږ داسې کلر په کاري چې هغه تک زیړ وي. نو د هغه لپاره به دلته زه راشم دا به راوالم او دا به دې وارننګ ته واچوم او سیکنډري لپاره چې کوم کلر زه انتخابوم هغه به دې نه به زه وځم بل پلیټ به وګورم. سیکنډري لپاره به زه دا کلر راوالم همدا ډول. بل چې د موږ سره ډارک دی نو ډارک لپاره چې د موږ به تور نه استعمالوو. د تور په ځای یو کلر استعمالوو چې هغه بیخي تور ته نږدې وي خو تور باید نه وي. نو د هغه لپاره به زه راځم دا راوالو. دې کې به دا کلر راوالو دا به موږ سره ډارک شي. او بل چې د موږ سره لایټ ګری دی نو لایټ ګری کې موږ سره دا راتلی شي او بل چې د ایکسترا لایټ ګری دی نو ایکسترا لایټ ګری کې دا راتلی شي. دا شو موږ سره زموږ بل چې په کار دی بلکې دې نه دوه رنګه اخلو. یو به دا تیوالو یو به دا تیوالو او بیا ګورو چې کوم یو موږ سره ښه راځي هغه نه به موږ مین دغه کې استفاده کوو. نو یو به زه دا والم او دلته به ورته ولیکم چې بس نوم به ورته اورنج ورکړو بیا به ورسره ګورو او دلته به ورته ورکړو لایټ اورنج. هکې به زه دا کلر والم. نو دا زمونږ رنګونه شو. له همدغو رنګونو نه به موږ استفاده کوو. بل چې دی زمونږ نو را به شو او خپل کوډ به سٹارټ کړو. نو د هغه لپاره به زه دا فلحال سټایل هم بند کړم او دا جنرال به هم بند کړم او کانټیکټ به هم بند کړم. نو موږ سره به یوازې انډکس پاتې شي ځکه زموږ دا ټول کار چې دا په انډکس کې دی. نو لومړی راځو زموږ چې کوم دلته مینو بار ته یا نیف بار دی په دې باندې کار کوو. نو د هغه لپاره موږ په HTML5 کې یو څو ټیګز لرونکي وي او د هغه استعمال نن ګورو په هغه باندې کار کوو. نو موږ سره چې لومړی کوم یو دغه جوړیږي هغه به موږ سره چې وي هغه به موږ سره مین وي
او دا چې دی موږ سره دې ته به زه ورکړم کلاس چې موږ سره د څه دی دا موږ سره کنټینر دی بس خلاص کنټینر او په دې مین کې به موږ سره څه وي نیف بار به موجود وي او په نیف بار کې بیا موږ سره ګوره څو پورشن دي دا به مکمل موږ سره یو نیف بار وي په دې نیف بار کې لومړی پورشن دا چې په دې کې به موږ سره لوګو وي دویم پورشن دا چې په دې کې به موږ سره مینوز وي او دریم پورشن دا چې په دې کې به موږ سره آیکنز وي نو زه راځم دلته نیف اخلم ورته او په نیف کې لومړی واخلم ورته وایم چې دا د لوګو لپاره شو او یو بل د باخلم ورته وایم چې دا موږ سره د نیف بار لپاره شو او نیف ایټمز ورته لیکلی شو او همدا ډول راځم ورته لیکم چې دا بل چې دی موږ لپاره د سوشل لینکس لپاره شو صحیح شو نو دا موږ دا شیان واخیسته او دلته چې دی راځو په دې کې چې کوم موږ سره لوګو ده د فی الحال موږ لوګو نه اخلو لوګو به بیا زه ورله ډیزاین کوم هغه به یو ډیزاین ورله انتخاب کړو فی الحال کوم سره شته نو زه به سمپل دلته یو نوم ولیکم او نوم به ورته H3 کې والو او ورته به ولیکو چې نیوز ویب سایټ او لوګو نه وروسته به دلته راشو دې کې به موږ نیف ایټمز اخلو یا نو مینو اخلو نو هغه لپاره مینو چې موږ اخلو هغه به موږ چیش کې اخلو په یو ال کې اخلو نو زه به یو ال واخلم یو ال کې به ال واخلم او ال کې به انکر ټیګ واخلم او په الحال به د موږ سره چینل لري نو په دې کې چې موږ سره لومړی راځي په مینو کې چې دی دلته خو موږ سره مینوګانې موجود دي خو موږ په مینو کې دلته کټګریز اخلو ځکه موږ دونه غټ ویب سایټ نه جوړو نو دلته چې دوه کومې مینوګانې اخیستې دا خو مختلف موضوعات دي موږ به همدغه دي چې کټګریز اخیستې دغه کټګریز به موږ د مینو په شکل اخلو یعنی کوم کټګری نیوز ده نو لومړی چې دی ورته به لیکو چې ساده نیوز به ورته ولیکو او یو بل ایټم به ورته واخلو هغه ته به ورته ولیکو سپورټس یو بل به واخلو ورته به ولیکو انټرټینمنټ غلطیان یې ونشي موږ نه او بل چې دی بل به ورته ولیکو چې ټکنالوجي او یو بل به ورته واخلو ورته به ولیکو چې بزنس صحیح شو دا موږ سره درې څلور څو شوې پنځه مینو شوه او دلته به موږ ورته واخلو ایکن د سوشل لینکس لپاره نو دلته به موږ سره ایکن راځي نو یو سپین ټیګ به زه واخلم او هغه به موږ واچو فیسبوک بلکې به موږ واچو انسټاګرام بلکې به واچو ټویټر او یو بلکې به واچو بل شي نو راځو فانټاسم ته او دلته ورته لیکو چې فیسبوک کې به دا سټایل والو انسټاګرام کې به دا واخلو ټویټر دا به شي موږ سره او لینکډ نو د فیسبوک ایکن کاپی کوو راځو خپل ویب سایټ ته دلته پیسټ کوو همدا ډول راځم انسټاګرام کاپی کوم هغه دلته پیسټ کوم او دا غنور سره ټویټر کاپی کوم هغه بدل ته پیسټ کړو او ورسره لینکډ کاپی کوم او قبل تمګه پیسټ کړو نو موږ سره د نیو بار چې کوم مکمل سیټینګ هغه وشو او دلته بزرا شم یو کمنټ به ورته پاس کړم نیو بار سیکشن او دا نیو بار سیکشن چیرته ختم شوی حالته به مرتضولی کوم چې نیو بار سیکشن نو دا موږ سره مکمل د نیو بار سیکشن شو اوس دا سیو کړم او راشم خپل پاڼې ته او دا زی ریلوډ کړم نو په الحال موږ سره دا هر څه په دې شکل ښکاري خو دې ته به موږ چیک کوو دې ته به موږ ورکو سټایل نو دا ویب سایټونه به په الحال موږ بند کړو او را به شو په دې باندې کار کوو نو دا موږ سره فول ویډ دی نو د فول ویډ لپاره به موږ د سو کورا به شو خپل CSS به اوس خلاص کړو ځکه اوس نور ټول کار موږ سره د CSS دی نو زه دا CSS راخلم دلته وراچوم او دلته به زه لږ د خپل صفحې سایز کم کړم ان شاء الله فند به تاسو ته ښکاري نو دا چې ما سې لیکل دا دې زه ډیلیټوم او دې ته هم یو کمنټ لیکم ګوګل فند
او دلته کمنټ لیکم چې بار سیکشن کاپی پیسټ او دې کې دننه به موږ د خپل نیو بار لپاره کوډ کوو. نو لومړنی چې موږ کوم مین اخیستی دی مین ریپر دې لپاره به موږ کوډ کوو. نو مین ریپر کې خو زموږ چې څه د ویب سایټ ډیزاین دی ټول به په دې کې راځي په دې کنټینر کې. دلته چې موږ سره څه شیان ښکاري دا ټول به چېرته راځي دا ټوله ډیټا به همدغه مین کې راځي. نو دې له خاطره به زه داسې وکړم چې را به شم دلته به زه دې له ورکړم چې بارډر به فی الحال ورکړم ځکه زه موږ په دې کار کوو نو موږ له پته ولګي چې موږ څه څه کوو او څه څه باید وکړو. دې له ما بارډر ورکړم. نو د همدغه وجه ده چې ماته یو څه په یاد شو هغه دا چې زه باید راشم دلته جنرال کلاس ته جنرال CSS ته او جنرال CSS کې یو څه نور کارونه چې هغه باید موږ ترسره کړو. نو لومړنۍ خبره دا ده موږ سره چې موږ کوم فنټ اخیستی هغه موږ لا نه دی استعمال کړی. نو دا ما لا نه دی استعمال کړی فکر کوم دا ما بند کړی هم دی. نو هلته موږ نه سټایل پاتې شو. خیر راځو چیرته جنرال ته راځو. لومړنی زه ورته اخلم یونیورسل سلیکټر او یونیورسل سلیکټر کې وایم چې کوم مرجن دی موږ سره دغه ټول زیرو کړه او چې کوم پیډینګ دی هغه هم ټول زیرو کړه او هر یو چې دی هغه باکس سایزینګ چې دی هغه به چیک کړي هغه به بارډر باکس کړي. دا شو او چې هر یو باندې موږ انیمیشن لګو نو چې په هر یو موږ انیمیشن لګو هغه په ټولو باندې ولګو سونه وخت ورکړه 0.5 سیکنډ ورکړه ایز ورله استعمال کړه. نو دا په دې باندې ولګیږي او دې نه علاوه اوس که زه دا سیف کړم او راشم د خپله پاڼه ډیلیټ کړم نو ګورئ ورله دا هر څه چې شو زیرو شو او ساده حالت ته راغله. اوس چې کوم فنټ اخیستی مونږه هغه ته راځو ځکه هغه کې مونږ نه یو څه غلطي دا وشوه چې مونږ دغه فنټ چې کوم دغه هغه هم کاپي نه کړو نو زه په دې باندې کلیک کوم دا مونږ سره دلته براوزر کې مکمل فنټ خلاص شي. نو دا خو زمونږ مکمل فنټ چې دی یو دا دی فنټ فیملی دا ده ها لاړ به شو بیرته هماغه فنډ ګوګل فنډز ته. ها ګورو چې دا فنډ به موږ څنګه بیرته پیدا کوو. نو دا هغه فنډ موږ سره نو دې نه مو یو دا اخیستی و یو مو دا اخیستی و یو مو دا اخیستی و او یو دا اخیستل شوی و او د دې چې کوم لینک و هغه موږ دې ځای نه اخیستی و. دا به زه یو ځل بیا واخلم که کیدای شي فرق وي پکې نو چې هغه فرق ختم شي. نو دا به دلته زه پیسټ کړم او د دې چې کومه فیملي ده دا شی موږ نه پاتې و دا ما نه و اخیستی نو دا به زه دې ځای نه کاپي کړم او کاپي کولو نه وروسته به زه دلته راشم او خپل کوم جنرال CSS دی هغه ته راځم او دلته به زه ورته وایم چې باډي او باډي کې چې کوم فنټ فیملي ده موږ سره هغه ته دا یو کړه. نو فنټ فیملي به زه بیرته ترې لرې کړم هلته موږ لیکلی دی. نو دا زموږ چې کوم فنټ دی هغه ټول به موږ سره بدل شي. اوس ګورئ ورله ټول هغه فنټ کې وړی دی چې کوم هغه ځای نه موږ دلته راوستی دی. نو دا موږ سره اولي هغه سیټینګز چې هغه وکړه هغه نه وروسته موږ چې کوم دغه ریپر مین اخیستی دی په دې باندې به موږ کار کوو. نو دې لپاره به زه دا جنرال فی الحال بند کړم او را به شم د مین ریپر ته. دلته اوس ګوره موږ سره صفحې ته چې راشو دلته دوه خبرې دي. یوه خبره دلته ځینې ډیزاینونه موږ سره دی دا فول سکرین دی ګورئ دې کونج نه شروع ده دې کونجه پورې مکمل فول سکرین دی دا هم فول سکرین دی. دلته بیا موږ سره داسې ډیزاین دی چې هغه فول سکرین نه دی صحیح ده. نو دلته به موږ دوه کلاسه جوړو چې یو موږ سره کنټینر دی او یو به موږ کنټینر فلوایډ جوړو چې دا دواړه کلاسونه موږ سره بوټ سټریپ کې موجود دي. نو په هماغه کانسپټ به موږ ګمځو او یا دلته ته هر څه نوم ورکولی شي ستونزه نشته دا یو کلاس دی که نه. نو اوس فلوایډ اخلو او د دې چې کوم موږ سره ویډ دی هغه به موږ 100% ساتو. د دې چې کوم موږ سره ویډ دی هغه به چې وي هغه به همیشه موږ سره 100% وي. زموږ د دې صفحې چې کوم ویډ دی هغه به همیشه موږ سره 100% وي او دلته چې کوم کلاس موږ اخیستی فلوایډ او دلته فلوایډ کې فرق دی دا فلوایډ په دې باندې ریپلیس کړه صحیح شو.
نو اوس زمونږ چې د صفحې ویډ دی هغه به همیشه 100% وي. نو دې له به مونږ یو څه پیډینګ ورکوو. نو پیډینګ به ورله ورکړو او پیډینګ به ټاپ او باټم نه ورله ورکوو. مثال د خبرې 1 ریم ټولو طرف نه ورته 1 ریم پیډینګ ورکوو. صحیح شو. دا مونږ سره مکمله خبره شوه. او اوس راځو همدغه چې کوم مونږ اخیستی دی همدغه ته مونږ بیکګراوند کلر ورکوو او بیکګراوند کلر به ورله مونږ چې ورکوو کوم ویریبل چې مونږ اخیستی هغه به ورله استعمالوو چې ډارک. نو دا به مونږ سره مکمل ډارک شي. او دې کې چې کوم مونږ سره کنټنټ راځي نو ټکسټ چې دې کې مونږ سره کوم کنټنټ راځي نو دلته به زه ولیکم چې کلر او کلر به ورته ولیکم چې مونږ سره کوم ایکسټرا لایټ ګری دی. نو هغه به وشي مونږ سره دا خو لینک دی نو ځکه بدل نشو دا بیا مونږ وروسته مخکې بدلو. نو دا مونږ سره مکمل د دې نیوبار خبره شوه. اوس راځو زه به دا کمنټ کړم نو دلته مونږ سره مکمل صفحه راشي. اوس راځو د دې له خاطره چې دا مونږه تقسیم کړو جوړ کړو نو مونږه فلکس ویل دی پر هغه پوهیږو. نو دا کوم کنټینر چې مونږ سره موجود دی د دې نه به مونږ چې جوړو د نه به مونږه فلکس کنټینر جوړو او دغه د اکس شیان دا مونږ سره فلکس ایټم شي دا به اتومات مونږ سره رو سیکشن کې راشي. نو زه راځم همدغه چې مونږه اخیسته دلته ورته لیکم چې ډسپلای او ډسپلای کې ورته لیکم چې فلکس. نو دا به مونږ سره مکمل شي رو سیستم سره باید مونږ سره جوړ شي. نو ډسپلای فلکس مسله دا ده چې مونږه دا کوم فلکس کنټینر جوړو نو مونږه د یو چاته لګیو چې هغه زمونږ مین دی. مین سره زمونږ کار چې مونږه نیوبار کې خبره کوو او په دغه نیوبار کې مونږ سره سیکشن موجود یو سیکشن دا دی یو سیکشن دا دی او یو سیکشن دا دی. نو چې کله مونږه نیوبار نه فلکس کنټینر جوړو نو دا به مونږ سره رو سیکشن کې راځي. خو مونږ سره مکمل مین ټیګ دی نو مین ټیګ کې بیا چې دی هم دغه یو موجود نو دا ځکه مونږ سره نه راځي. نو د هغه لپاره دلته راځو او ورته وایو چې کوم مونږ سره نیوبار دی دې نه به څه کې دې ته به ته ورکې ډسپلای فلکس. نو دا به اوس مونږ سره څه شي ډسپلای به مونږ سره فلکس شي. نو دا مونږ سره ډسپلای فلکس شو ځکه چې کوم کنټنټ مونږ اخیسته هغه مونږ نیوبار کې اخیسته هغه مونږ مین کنټینر کې نه اخیسته مین کنټینر کې مونږ یوازې هم دغه یو د اخیسته نو دا ځکه مونږ سره دا مسله راغله. صحیح شو. نو دا مونږ سره راغې هغه نه علاوه دلته مونږ ویب سټ ته راشو نو دا وګورئ مونږ سره څه شیان چې مونږ سره موجود دي په همدې شکل دا هم مونږ جوړول غواړو. نو د دې لپاره به زه راشم ورته به ولیکم چې جسټیفای کنټنټ او هغه ته به زه ورته ولیکم چې سپیس اراوند. نو دا به مونږ سره سپیس اراوند شي او د نه علاوه اوس راځو پر دغه باندې کار کوو دا کوم لیست چې مونږ اخیسته پر دې باندې به مونږ کار وکړو. نو دلته مونږ څو طریقې کولی شو یو خو دا کولی شو دې ته مونږ ډسپلای انلاین ولیکو یا هم کولی شو دا مونږ راوالو ډسپلای فلکس کړو هم مونږ سره کار کوي. نو مونږ فلکس ویله پر هغه باندې لږ زه فوکس کوو تر څو تاسو په بیخي پوه شئ. نو راځم نیف او نیف کې چې مونږ سره کوم یو ال دی نو دغه چې مونږ سره کوم الای دی هغه ټول به مونږ سره چی شي هغه به مونږ سره ډسپلای فلکس شي. نو چې کله دا ریلوډ کړو دغه څه کنټنټ هغه ټول به مونږ سره ډسپلای فلکس شي. او د دې چې کله دا یو ال کې چې مونږ سره کوم سټایل دی لیست سټایل دی هغه به مونږ ورته نن کړو. نو دا به مونږ سره مکمل چې کوم لیست سټایل هغه به مونږ سره نن شي. اوس راځو ورته وایو چې نیف کې کوم مونږ سره یو ال دی او یو ال کې کوم الای دی مونږ سره او په دې الای کې چې کوم مونږ سره انکر ټیګز دی صحیح ده دا به راواخلې او دې ته به ته لومړی ډسپلای ولیکې انلاین بلاک. نو دا به مونږ سره انلاین بلاک شي. هغه نه علاوه به ته دې ته چې وکړې کلر به ورکړې چې هغه به مونږ سره ویریبل او ایکسټرا لایټ ګری به وي دا کلر شو ورته او دې چې پیډینګ دی ټاپ او باټم نه 0.5 ریم کا او لیفت رائټ نه 1 ریم کا. نو فل حال یې ګورو چې دا مونږ سره کوم شکل کې راځي سیو چې کله راشو ریلوډ کړو نو دا مونږ سره په دې شکل راغی. نو دا مونږ سره هوریزونټلی خو صحیح دی خو ورټیکلی نه دی الاین. نو دلته راځو جسټیفای کنټنټ نو وروسته ورته لیکو چې الاین آیټمز او هغه ورته سنټر ډاګو سیو او چې کله راشو ریلوډ کړو نو دا مونږ سره هغه سي هم جوړ شو. دې لاندې مونږ سره انډرلاین موجود دی. دلته راځو ورته لیکو چې ټیکس ډیکوریشن او ټیکس ډیکوریشن ورته نن کوو. نو دا ورته نن کړو او چې کله ریلوډ کړو نو هغه مونږ سره ختم شي. نو دا اوس مونږ سره لینکونه پاتې شو او دلته چې دا مونږ سره په دې شکل دی. نو هوور باندې دې چې کوم کلر دی هغه بدلیږي نو هغه ته به زه راشم ورته به وایم چې کله مونږ په دې نیف کې چې کوم یو ال دی یو ال کې کوم الای دی الای کې کوم ای دی په دې چې کله زه هوور کوم نو د دې چې کوم کلر دی هغه د مونږ سره شي هغه د مونږ سره لایټ ګری شي. نو دا به مونږ سره لایټ ګری شي خو اوس خاص نه ښکاري مونږ یوازې لایټ ګری اخیستی دی. نو داسې به وکړو زه به راشم د جنرال کلاس ته
ها نو مونږ چې کوم کلر ټاکو خپل ویب سټ لپاره دلته به زه ورته ولیکم ډینجر کا رنګونه به وګورو چې کوم یو پکې خسته ښکاري نو لومړی به ډینجر کړم او بیا به ریلوډ کړم را به شو به ګورو نو دا موږ سره ډینجر شو او ډینجر نه علاوه که زه راشم ورته ولیکم چې اورنج یې کړه اورنج ای نه ده ورکړل شوې اخره کې دلته نو دا موږ سره اورنج شو نو دا په دې شکل سره راځي فی الحال دې همدغه شکل صحیح موږ به چې کوم مین کلر استعمالو هغه به موږ همدغه اورنج استعمالو او دا چې دی دا چې کوم موږ لوګو اخیستی دا هم باید لینک وي ځکه چې په دې څو کلیک کې بیا د موږ سره انډکس خلاص شي نو د هغه لپاره به زه راشم دا کوم H3 چې موږ اخیستی دا به زه واخلمه A ټیګ کې هلته به ورته ولیکو index.html صحیح ده index.html مې ولیکل څوک چې به په دې لوګو کلیک کوي نو هغه ته به ډایرکټ چې خلاصيږي index.html یعنی ډایرکټ به همدغه صفحه ورته خلاصيږي نو دا هم موږ سره څه شو لینک شو نو دې لپاره به هم موږ کوډ لیکو او ورته به وایو چې موږ سره کوم سر کې به راځو ځکه دا نوبار نه بره دی لوګو سیکشن کې دی نو دلته به راشو ورته به ولیکو چې موږ سره کوم H2 دی او کلاس موږ سره لوګو ده او لوګو کې چې د موږ سره H2 ده ځکه چې کېدای شي بیا کلاس نور ځینو کې موږ دغه H2 استعمال کړو یا H3 نو دې له خاطر موږ چې کوم کلاس موږ سره د لوګو ده پاګه چې کوم موږ سره H3 ده او په H3 کې چې کوم موږ سره انکر ټیګ ده نو هغه به تر واخلي ټیکس ډیکوریشن به ورته نن کړي او د دې چې کوم سره کلر ده هغه به ورته ویریبل وایټ کړي دغه ایکسترا لایټ کړي دیټ ګری او په الحال بمدونه وګورو چې څه وشو موږ سره ها H3 نه مخکې موږ سره دا شی دی ځکه H3 په دې کې ده او دا H3 به ترې لرې کړو نو دا موږ سره جوړ شو ځکه چې موږ سره لوګو ده لوګو کې بیا دنه موږ سره انکر ټیګ دی هغه نو څه بیا H3 ده نو H3 لیکل ته ضرورت نشته موږ انکر ټیګ باندې کار کوو ډایرکټ هغه ولیکو موږ سره دا شی جوړ شو نو دا موږ زمونږ چې ده هغه مینو ده سوشل آیکنز دي موږ سره په دې کې بلک زره کار وکړو نو راځو دلته او دا موږ سره اخره کې ده نو اخره ته راځو ورته وایو چې موږ سره کوم کلاس دی د سوشل لینکس په نوم باندې او دلته به ورشي دا هم مونږ کولی شو ډسپلی ورله فلکس ولیکو خو په دې کې داسې کار نه کوو دې لپاره مونږ جنرال کلاسز جوړو ځکه دلته صرف زمونږ مارجنز پکار دی د ټولو ترمنځ لږ زره فاصله مونږ سره موجوده وي نو د هغه لپاره زه راځم د جنرال د CSS ته او دلته یو څه کلاسونه جوړوم چې هغه مونږ بار بار استعمالو مثال یو مارجن ټاپ لپاره جوړوم 15 پکسلو کې بیا یو مارجن ټاپ ته جوړوم 10 پکسلو کې اوس بیا وګورئ نو M چې د مارجن لپاره شو او لفت چې د ال چې د لفت لپاره شو او 5 یعنی 5 پکسل نو زه دلیم چې مارجن لفت 5 پکسل صحیح شو دا یو کلاس موږ سره دا ار چې تاسو استعمالول شو دا ام ال 5 چې لګو نو 5 پکسل بشي همدا ډول کاپی پیسټ دا بکرم ار رائټ لپاره کاپی پیسټ دا بکرم ټی ټاپ لپاره کاپی پیسټ دا بکرم بی باټم لپاره نو څلور کلاس موږ سره دا شو او څلور کلاس موږ بل جوړو د دې له خاطر چې د کوم دغه دی هغه زیات کړم نو ایمیل چې د 10 پکسل دا هم 10 پکسل وي دا هم 10 پکسل وي او دا هم 10 پکسل وي او دلته به هم راشو د کوم سایز موږ 5 پکسل ورکړه دا به موږ چې کو 10 وکړو نو دا موږ سره 10 پکسل شو نو دا موږ سره جنرال کلاسز شو اوس زه راځم دلته موږ سره چې موجود دی دا هغه آیکن دی نو دلته موږ سره فیسبوک دی فیسبوک ته هم چې ته خي طرف ته موږ ته سره لس پکسل مارجن والا نو دلته موږ ته ام ار لس لیکل دا موږ سره یو کلاس دی نو زم د فیسبوک کې راځم د موږ سره کلاس تیار اخستل شوی دی دې کې دن راځم ته لیکم چې ام ار او دلته لس پکسل سیف او چې کله ریلوډ کوم نو ګوره رانغه موږ سره ام ار لس پکسل مارجن لفت ټول ته موږ لفت اخسته دی نو دا به ار شي مارجن رائټ بشي او دا چې د موږ سره مارجن ټاپ بشي او دا چې د موږ سره مارجن باټم بشي او دې ته به هم هغه کار کوو دلته موږ نه چې اضافه شو دا اضافه شو او دلته به هم راشو دا لفت سي دی دا به رائټ کړو او دا بل چې دی دا به ورته کړو رګوله ټاپ او دا چې دی ورته دا به شي موږ سره چې دی باټم دی نو اوس به دا موږ سره کار وکړي نو ګوره دا موږ سره مارجن واخیستو او جدا شو همدا ډول دغه کلاس چې ما دلته لیکلی د دا دې ځینه کاپي کومه او انسټاګرام ته هم ولیکمه
او دلته راځم ټویټر ته هم لیکم نو دا ټول به موږ سره فاصله واخلي لس پکسل او دا موږ سره جدا شو نو دا موږ انکر ټیک نه دی اخسته دا به هم موږ انکر ټیک اخلو نو خبره چې د سپین ز بيخي ختم کړم ځکه بس انکر ټیک چې راغی سپین ته ضرورت نشته نو څه چې موږ سره سپین ټیک دا ټول ځ انتخابونه د په ځای ورته ا لیکم او دلته راځم ورته وایم چې دا کوم ا تاولی کولو نو دلته براشو اټریبیوټ پاس کوډ ته چرف الحال به موږ سره دا خالی وی چې بنوي په دې کې کاپی کوم او دلته پیسټ کوم صاحب نو دلته به هم موږ یو سیټینګ کول غواړو ځکه دا هم موږ سره لینک شو نو لینک ته به موږ سټایل ورکو سټایل ته راځم او ته هم چې کوم موږ سره سوشل لینکس دي صحیح ده سوشل لینکس چې کوم موږ سره انکر ټیګ دي نو هغه له چې د ټیکس ډیکوریشن نن کړه او کلر چې د هغه ورته ویریبل ایکسترا لایټ ګرای کړه او چې کله راشو ریلوډ کړو نو دا موږ سره وشو نو دا ټول موږ سره چې دي لینکونه دي نو زمونږ چې کومه مینو ده او زمونږ چې کومه لوګو ده کوم سوشل لینکس دي هغه نو تیار دي او فل حال خو بده کې دغه ته واړو بګو چې دا موږ سره په دغه کې څنګه ښکاری ریسپانسیو کې نو دلته به موږ لومړی ریسپانسیو ټیګ لګو د هغه لپاره به زه راشم ورته ولیکم چې ویو پورټ ټیګ میټا ټیګ دې ته به راشو نو دا به دې نه کاپی کړو دا ټیګ او را به شو خپل CSS ته او دلته به ټایټل نمبر از دا پیسټ کړم دلته به ورته ولیکم ویو پورټ میټا ټیګ نو دا مو ورته ولیکو را به شو پاڼه به ریلوډ کړو رائټ کلیک انسپیکټ دلته به راشو ریسپانسیو وکړو او دا به برابر کړو سایز به ورته 100% کړو نو دا فل حال موږ سره نه ریپ کیږي ځکه موږ ریپ نه دی لګولې نو که زه اوس فل حال راشم دلته ورته ولیکم چې کوم موږ سره کنټینټ دی هغه د موږ سره ریپ کیږي نو فلیکس ریپ چې دی هغه د موږ سره ریپ شي چې کله دا کمیږي دا موږ سره دغه ریپ کیږي